په پلازمینه کابل کې نن دغه میرمنو د افغانستان له سرپرست حکومت څخه د ملاتړ ترڅنګ د یو لاریون په ترسره کولو له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا څخه د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه وکړه. دوی چې شمېر یې لسګونه تنو ته رسېده دغه راز زیاته کړه چې کنګل شوې شتمني د افغانانو ده او امریکا د نور په بیلو پلمو دا چاره له ځنډ سره نه مخ کوي او ژر تر ژره د یاده شتمني آزاده شي. و تو ای آمریکا که امروز صدای امراض پرده‌های تلویزیون میشنوی، اگر تو خود را بر ما همدرد و دوست میدانی بیا پول مردم را آزاد بساز. این شجاعتت را خیلی نشان بده. ما زنان افغان برای دوام بقای نظام هر نوع همکار هستیم. دیگر در وطن عزیز خود جزیه قدرت را ما زنان افغان نمیخواهیم. د نننی لاریون یو تنظیمونکی وایي چې په هیواد کې یو شمېر میرمنې د حکومت د رنګ بدولو هڅې کوي او بهر ته د تګ لپاره پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر داسې ویډیوګانې خپروي چې وښیي دوی د حکومتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. زه هغه خويندې مثلا چې غواړي د خپل د کیسونو په خاطر باندې کلیپونه د خپل ډاکي یا مصاحبې د خپل وکي یا مثلا فیسبوک کې د خپل برنامه ډاکي کې کنه زه په هغه خويندې باندې غا کوم چې مکوي دا کار دا موږ د تاسو اسلام سره نه خای دا موږ تاسو سره نه خای نو ولی مثلا زه وایم کنه چې هغه په طالب کور ته ورزي دروازه ورته ټک ټکې کنه هغه چې ما طالب د ما د کور شاته ولاړ د پښپا کې ما سره ملورګان دي دروازه ورته ټک ټکې چې راوځه ولی ما پسې نه راځي. دوی دغه راز له ټولو افغانانو څخه د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې ځینې کسان هڅه کوي هیواد یو ځل بیا تورو تیارو ته بوځي او افغانان یو ځل بیا له یوې نه خلاصېدونکې جګړې سره مخ کړي. مردم افغانستان کسانی نیستند که نتوانند در علیه تو راهپیمایی‌های و راه بندازند. اگر تو نیروی زندگی داری ما نوری پروردگاری داریم ما اللهی داریم که تو را در همونجا خودسلیت. د دې میرمنو له لوري دا لاریون پر داسې مهال ترسره کیږي چې په هیواد د امریکایي بندیزونو او د کنګل شویو پیسو له کبله د فقر کچه ورځ تر بلې د ډیرېدو په حال کې ده.